السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نانه درسم په باب المراقبه کې دی، او د مراقبه مطلب دی د الله سبحانه وتعالى نه یره کول او د عقیده ساتل همیشه چې الله سبحانه وتعالى مایني او هغه زما سره دی، یعنی د علم په لحاظ، د لیدو په لحاظ، د اوریدو په لحاظ، او یا د چې الله سبحانه وتعالى په ما باندې رقیب دی. او پاغي کې اولنې حدیث دی عن ابي ذر رضي الله عنه، ابو ذر رضي الله عنه حديث جندب ابن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دو صحابيان وي چې من رسول الله اوریدلو: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول صلى الله عليه وسلم وي: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت مطلب دې د الله نه وېرېږه که په هر ځای کې، او دې ته مراقبه وایي. لږ ساعت مخکې موږ ویل هغې مطلب دا دی چې ته د عقیده وساتې چې الله سبحانه وتعالی معیني، او ځکه الله سبحانه وتعالی خپل ځان مبارک وي: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله خپل پیغمبر ته وي کوم وخت چې ته ودرېږې موږ تعینو، کله چې ته سجدې لګې په هغه ټیم کې موږ تعینو. وبل ذکر الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الله باندې پزمو کو اسمانو کې شی پټ نه دی. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله د سترګو خیانت پیژني او پزمو کې د نسلی الله سبحانه وتعالى په عالم دی. چې الله سبحانه وتعالى پزمو باندې عالم دی، د سترګو خیانت پیژني او زمو کو اسمانو کې چې پټي خبري داغه پیژني. نه داغه نه یره پکار ده، په هر ځای کې یره پکار ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت مطلب چې هر ځای کې، که خپل کور کې، که بهر کې، که یوازې، که خپل ملک کې، که په پردي ملک کې، که د مسلمانانو په ملک کې، که د انګریزانو په ملک کې، که د هندوانو په ملک کې، الله سبحانه وتعالی نه ویره کې. او الله سبحانه وتعالی مبارک په قرآن کې الله وایي: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى وإذا غسر خزانو چابياني دي خپل ځان مبارک وي، او د دې ونو چې کوم پاڼې ویږي الله سبحانه وتعالى په دې معلوم دي. او بیا وی چې ولا حبة في ظلمات الارض، او کوله ورته کې دانمي هغه چې د زمکو په تیرو کې پرتی الله یې هغه ماته پته. مثال به بيزتا سره دي چې درکم چې یو معمولی غونته کې وړه غونته کې دانه په دریاب کې دنه پرته، دریاب کې دنه په خاورو کې یا په زمکه کې دنه پرته، نه په دې باندې سو تیریږي لپاسه. یو د زمکه تیار ده، بیا د اوبو تیار ده، او بیا د شپې تیار ده، بیا د وریځو تیار ده، بیا کوم باران چې په وریږي دغه تیار ده. په دې ټول تیرو کې الله سبحانه وتعالی پته ده چې دا دانه په دغه ځکه پراته ده. چې رب العالمین دې ذات او دومره د علم ده، دغه نه یې په کار ده موږ نه نیس، موږ نه اورېس، او موږ چې راسه اعمال کوي په ژوند کې چې راځي دینه بغنه خبرې یو دانه په دې زمکه کې دنه په دې دومره تیرو کې هغه الله سبحانه وتعالی یې نه زموږ مبارک بس نه خبره. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په نیمه شپه کې په تور تیاره کې تور میږي چې په تور ګټه رواني، الله سبحانه وتعالی د میږي یې او دغه د قدمونو आवाज اوري. نه چې دغه تور میږي په تور تیاره کې په تور ګټه په نیمه شپه کې الله سبحانه وتعالی یې او دغه د قدمونو आवाज اوري، نو ته ونی زموږ نه باندې خبر چې موږ څه کوو څه نه کوو. ځکه مراقبه پکاره ده.
او کله چې جبريل عليه السلام پر رسول الله صلی الله علیه احسان ته پوښتنه کوي احسان څه ته نغوت الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك چې الله دې صفاتو کې لکه ته چې الله یې او کدي چې نه الله تعین دا عقیده ساتل چې الله سبحانه وتعالى مایني په هر ځای او درته شرطیه نو چې کوم سره دا عقیده ساتي چې الله سبحانه وتعالى مایني په هر ځای او په دې عقیده دي صرف په خپل باندې ویل نه دي چې په خپل باندې موږ ټول خدای عقیده چې الله مونږ یې نه په هر ځای خو یو نه سره دي چې د عقیده په ځل کې عمل وکړي ناغه همیشه الله سبحانه وتعالى نه یری عقیده نشي چې هغه د الله سبحانه وتعالى مخالفت کوي چې هغه د الله نه هغه د الله نه یری او ځکه عثمان بن عفان رضی الله مبارک راځي هغه چې زه خپل ځان ته کته دي نه ګورم چې کله ما کپڑے وېستي زه خپل ځان ته کته نه ګورم چې ته پوښتنه کولی وجود الله نه شرمېږم چې الله ما یې نه زه ځان ته کته ګورم دې ته ایمان او تقوا وي دا نه چې ځان ته دې کته حرام دي نو خبرې مطلب دا نه دی خدای په زړه کې د عقیده دومره پخوا او دومره دغه په زړه کې قدر د الله سبحانه وتعالى لحاظ مراقبه مطلب دی چې الله لحاظ کوي دغه په زړه کې د الله سبحانه وتعالى د لحاظ دومره زیات ذکر رسول الله چې اتق الله حيث ما كنت ته چې په هر ځای کې د الله سبحانه وتعالى نه وېری اوس دای نه دی چې د خلکو په مخ کې وېریږي او چې کله ځان له یوازې کینې به چې ستاو د الله په منځ کې سیدی ختم کړه هغه حدود ته پار کړه پولونه واوړه والعياذ بالله نن سبا دغه حالات دي زیاتو خلکو چې کله د چا سره کینی او د دیندارو خلکو سره کینی یا د پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې د بخښړې او د ګناه نه کوي ځکه چې خلک وته ګوري به چې کله دی یوازې او تور تیارې شي د شپې یا د کمرې تیارې شي او ګډ کې دی ناس او په دغه ټینګ کې صرف رب العالمین د ته ګوري نبی دې په یو ګناه باندې نه ودري مطلب د دې والعياذ بالله چې ماته چې څومره خلک ګوري په دې ټولو کې سپک الله دی ولی ځکه چې پلار چې کلمات کتو ما ګناه نه کوله مور چې ما ته کتو ما غلط فلمونه نه کتو کله چې ما سره مرګري ناسو ما نشي تماشې نه کوله خو چې کله دا ټول ختم شو الله ما ته ګوري نه به کوم دې څه مطلب دی ځکه تاسو ویلي په دې ګاډو باندې دلته لیکلي ځدانه چې په ګاډو باندې دا خبره دې په خپل خلاف په ګاډو باندې دا قسمه نصيحتونه لیکل دا صحیح خبره نه ولې ځینې کسان په دې ګاډو لیکلي چې لا تجعل الله اهون الناظرين اليك دې څه مطلب دې مطلب دا چې تاسو د سمخ سو ګوري په دوی کې الله سپک مګنه نو موږ ته چې سو کوم ګوري هغه ټول موږ چت ګرځو او دا په مخ کې موږ سني چې کروس موت نه شي زستا په مخ کې ګناه نه کوم ته زما مخ کې ریکارډ خرابي بلکې دې چې زما مشران ته وایي کې دې چې دا چې کې دې چې دا چې ډېری خبرې خو چې کله دغه انسان د الله سره یوازې شي نبی هر څه کوي لکه د سر د بزرګي چې الله بالکل قدر نه پکار خدای چې مونږ چې څومره یوازې شو دومره به مونږ کې تقوا خزيات شي چې اوس خو بالکل مونږ رب العالمین یوازې ګور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اتق الله حيث ما كنت او بدايه ساته چې دا تقوا ګور رسول الله حيث ما كنت ډېر عجیب حدیث او یا دین ساتي ځان سره که څوک دا ربي له غني شه ولې درې جملې دي اتق الله حيث ما كنت پښتو کې یاد کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه ویلي په هر ځای کې مطلب اوس دا چې ته جمعات کې نه اسې دلته تر الله نه لري ګروس مون ټول الله نه لري او زموږ په ځل کې یو ایمانی جذبه هم ده اوس هغه چې ایمان زیاتی کمیږي د خو خبرو سره دا مطلب دا نه چې دی جمعات ته بهر خپل کې ده بس بیا استغفر مرضی ته څه کېږي کوا نه اتق الله حيث ما كنت هر ځکه چې د دنیا په کوم ګټ کې چې الله سبحانه وتعالى نه لري تقوا بزن کړو کاغه ته په کور کې کاته خې سره کاته بچو سره کاته په سکول کې کاغه ته مزدوري کې کاغه ته په هر څه کې ځان ته مخ ته دایت ساته چې یو ذات ته چې هغه ته یې هغه استاوري د سینې چې داغه به د ویشي د سینې چې خپش ځکه دا خبره یاد ساته په هغه ځکه دي چې الله وی نه چې په کوم ځکه د کوم ځین الله ته منع کړي او هغه ځکه همیشه الله ته ځان خای کوم ځکه چې الله ته امر کړي چې الته ورشي رب العالمین لحاظ پکار مراقبه دي ته اتق الله حيث ما كنت او نور تفصیل به مخ کې راشي واتبع السيئه الحسنه تمحها رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بدی بس نیکی کوي نه د نیکی د بدی ختمي
او دا سوره خوري طریقه رسول سموخو د بدیانو د ختمولو چې ته مثال کې یوځي کې دی د خلینا او تو دروغ دی یا مثال کې یوځي کې د بل ګناو شو هغه به سم د سینې نه کی کو د دې نه کې سره ستاسو غزړه ګنا الله سبحانه وتعالى ختمي او دا الله په قران کې وی ان الحسنات يذهبن السيئات او کله چې رسول الله په ځای کسر یا رسول الله دې زنانه سره ملاو شو او هغه زنانه سره ما هر څه وکړو سیوای د دینه چې زنا مې سره نه وکړي نور چې څه مقدمات ته هغه ټول ما وکړو نو ته دې کارو کې چې په موږ باندې حد قائم کړ هغه تقوادار خلک نیکان خلک چې ته ګناه به تو شنو هغه به دغه ګناه بوله لزړه او د جسم ول هر څه خورو ازو بجن موږ چې ګناه کو اس دغم نه موږ ته مسله اله غټي چې کړه دنیوي مسله به سخت د زړه خورو جسم ختمي اور څه ختمي خو به ګناونو خرابول ناغله د ګناو شو انسان دی بیا رسول الله په سراغ رسول الله ته ګوره په دې کې ما ته دې وحی نه راغلی چې په دې کې حد خو به زنا کې او ته زنا نه وکړي نو زغته د خپل ځان نسلی شموله د درد کې چې رسول الله خپل ځان خبرې نه کړي هغه ناس انتظار کو به رسول الله یا رسول الله په موږ باندې حد قائم وکنه رسول الله په تاسو حد قائم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کو اده سره پاک جمع کیو چې کله مونږ ختم کو رسول الله یا رسول الله چې شدا حد تبوسی چې کو یا به پس یا رسول الله حد قائمه کس هغه یو رسول متینه حد نه قائم دي خورش او سی وره وی الله د آیت نازل کړه اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات سحر کې ماخام کې دې ټین کې موږ کوي او ان الحسنات يذهبن السيئات الله سبحانه وتعالى نیکیانه چې دا بدیانه ختمي نو رسول الله د صحابي ته وی دا کس ته وی چې تا چې کوم ګناه کړی په دې به نیکیانه ته وکړه دا ګناه بل الله وبخ او په دې کې صحت نشته لکه څنګه چې زنا باندې بیا غد رسول الله د رسول الله چې دا مسله زمانه لپاره د خاص کنه ټول امت ته پرونه ټول امت ته پاره در الله سبحانه وتعالى رحم دې مهرباني دې من کمزوري ګناونه راندې کې په دې ګناونه بس نیکیو کا استا ګناه بس شي ختم شي لکه مونږ او دس دواګانې ذکر اذکار صدقه یا نور دې نیک اعمال وخالق الناس بخلق حسن او رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وصیت هغه دا چې د خلکو سره خپل اخلاق ساته وخالق الناس د خلکو سره د یې دی ویلي د مور پلار سره او د یې دی ویلي چې د مسلمانانو سره او د یې دی ویلي چې د قام قبيله ولا سره د یې دی ویلي چې د پښتنو سره وخالق سيجي الناس د خلکو سره خپل اخلاق اسلام نوم دی د خپل اخلاق او اسلام د دنیا ته خوري د خپل اخلاق نو څوک چې په اسلام کې نه غوښ زناوري اسی سره یو ځکه چې تخکل اخلاق دې شړې ویني بیا د دې سره هغه دین وته نه خو هغه زمونږ نه زده کړی اساس او بنیاد چې موږ ته اخلاق خولي خاغه د قران او حديث دي په دې کې کوم اخلاق دي دغه مثال نه ملایي په تاریخ د خالق الناس بخلق حسن رسول صلی الله علیه وسلم سوی وې د قیامت په ورځ به تاسو ټولو کې ماته نږدې خلک یا ما سره چې په جنت کې یو ځای ناشي نږدې هغه خلک چې اخلاق یې ښه او په حدیث کې رسول الله وی زه هغه سړي له ګارانټي ورکوم په جنت کې جنت په منځ کې ول الله کور ورکي یا د جنت په اوچته حصہ کې ولا فعال الجنه عفوا د جنت په اوچته حصہ کې الله سبحانه وتعالى ول کور ورکي کم سره چې د چا اخلاق خولي شي رسول الله یې زول ګارانټي ورکو او بل حدیث کې رسول الله وی ډېر خلک جنت تلاړو د اخلاق د لاس نه اخلاق زموږ دین مونږ ته دې بار تاکید کړي او دغه تفصیل زنه مخکې درسونه مونږ سره تیر شي چې اخلاق مبارک نه هغه ځکه تفصیل پوره خو دومره ده چې رسول الله مونږ ډېر خلک جنت تلاړي د اخلاق د لاس دغه نه بعد چې کوم حدیث ته وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس له حدیث ته قالت كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وإذا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ورځ ناسمه داغه نشاته یعنی په سورلی باندې مونږ دوانه سوارو فقال رسول صلی الله علیه وسلم غلام اي ماشومه اني اعلمك كلمات ستتسو خبري خير احفظ الله يحفظك
احفظ الله تجده تجاهك. دې حدیث کې اولنی فائدہ ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي څومره غټ سړی دی او څومره غټ شخصیت دی او په خر باندې یا په اس باندې سور د ځان سره شاته ماشوم کېنول د دلالت کې دغه په عاجزي باندې چې هغه ځان عاجز حسابو. دیو فائدہ به دې کې دی چې رسول الله د ماشوم ته اوس د دینی خبرې ښيي او دې ته اسلامي تربیت. ماشوم ته به دا خبرې ښيي ماشومه چې غواړي ته دې څو خبرې نه سیاست دغه چې په وړوکوالي کې علم کول په وړوکوالي کې دینی خبرې کول واغې مبارک ویل کی کنقش فی الحجر لکه په ګټه کې چې لیکل کې او په ګټه کې چې لیکلو کې هغه نزي او چې لوی شي بیا ته سبق خیا او بیا له تربیت ورکې نو کنقش فی البحر لکه په دریاب کې چې لیکل کې نه خیال ساتي چې ماشوم له وړوکوالي نه تربیت ورکوي دي به چې لوی شي ځانم چې لوی شي د بیا سن کې الله سبحانه وتعالى چې هدایت ورکي ورکي هر چاله ورکي خو ګران دی ځکه چې هغه په خوې په هغه اخلاق او په هغه دغه د شی د کوم باندې اجتماع عادت کړ نو به एकदम دا غرړول دا ګران کوي خو چې هغه په دینی ماحول کې لوی کې کله غلط کار کوي خو دغه دینی ماحول نه بیا لګ دغه متاثر یا دغه دینی ماحول نه شرمي دغه چې البته د پلار مور د خويندرونه هغه ټول دیندار په منځ کې یو سړی غلط کار کوي نو هم هغه کې به ډېر سوچ کوي ډېر دغه به اگر کده بی دینه نه در دینی ماحول هغه اثر په انسان او چې بی دینه ماحولي کولاو ماحولي پای کې هغه د چاره شرمي هاي کې به هر قسمه ګناه کوي نو ماشوم له تربیت ورکول دینی تربیت خاص کر عقیده او تقدس کو رسول سم دي ماشوم ته عقیده خي او عقیده زموږ اساس او بنیاد دی دا عقیده نن سبا د ډیرو خلکو د دې کله چې زموږ د خلک د بارانی خلکو سره مثال کې د انګريزانو سره یا د نور مذهبونو او خلکو سره ملاو شو نه د ډیرو مسلمانانو عقیدین ګډ وډي شي هغه متاثر شو د هغه خلکو نه د یهود نصاراو نه د هندوانو نه نو کوشش وکړه خاص کې په نن سبا زمانه کې چې ماشومانو د عقیدې خیال وساتل شي. ماشوم یو څو خبره ته کوم د یادې ساته اولنی خبره احفظ الله يحفظ د الله دین حفاظت ساته الله واستای حفاظت ساتي. احفظ الله تجده تجاهك د الله دین خیر ساتنه الله بخپل ځان ته مخامخ مومي الله مخامخ موندلو مطلب دا نه چې الله به ولې بالله را کوشي دنیا ته به ومو مطلب دا چې ستا په هر کار کې الله تعالی سره مرګره او ستا هر سخت به الله ساني او الله به د خوشاله او ځکه چې البته په هر ځای کې تاسو رسول کی د الله سبحانه وتعالى غمرسته به تاسو سره او دا غمرګتیا به تاسو سره همیشي خدای الله چې کړه تر الله دین لحاظ وکي او د الله دین خیر وساتي بیرغه په تو اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله چې کله دوا کې چې وي سغوار نه چانه غواړه د الله نه او چې کله امداد غواړي او مرسته غواړي مرستم د الله نه غواړه واعلم او دا خبره ساتمه شوه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك. ولكن خبرت چې ګورې تاسو ذکر کوم رسول صلی الله علیه وسلم ماشوم ته ګورې د عقیده د زمونږ ده دا څنګه بس خبره مونږ ووري د رسول صلی الله علیه وسلم ماشوم ته نصیحت کو دا زمونږ عقیده ده د کول وای بیا ته وی چې ماشوم دا خبره ساته کړه ټول امت یوزش او تعالی څخه فائدہ درکول غواړي نشي درکول مگر دومره چې الله لیکلي وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك او کله ټول امت او ټول دنیا راوځي او تعالی څخه نقصان درکول غواړي تعالی نقصان نشي درکول مگر دومره څومره چې الله سبحانه وتعالى لیکل دا زموږ عقیده ده او چې دا عقیده دې ذکر خاص کړ دا خبره د اخرنی جماعت دوه خبرې کړې نستا ژوند ډېر مطمئن شي نبی ابي رسول دا غو موزیلا چې معمولی خبرو چاره باندې کوړی کړي او معمولی خبرو چا نظر کړه ونن څو د خلکو کې دا خبر عام شي که معمولی صدقه پر راځي یو څه پلان راغله هغه ماته کچې او پلان راغله هغه داسې خاص کړي په معاشره کې دا خبر ډیر عام شي موږ جادو د الله په امر باندې اثر کوي نظر چې د الله په امر باندې اثر کوي دې نه څه انکار نشي کولای خو دومره نه ده چې اوس مثال کې معمولی ستاسو په خوېږي یا تبر باندې راځي یا خني والی بس د چا نظر کړه په ما چا کوړی کړ بلکې دې خلک دي چې خپل جون کې یعنی دا منی نه چې په ما باندې مسخت راشي په ما به ورځو کس هغه خو مالدار سره دلته
او ښه تجارت دی. ما به سره ما ته چې ما باندې چا څه کړي، مې څنګه وي زما کار چې اوس څنګه چلی مخکې څنګه چلیدو اوس هغه شان دی او ښه مالدار سره دا ما پوه کوم ما ستا مطلب څه دی چې لکه ته به همیشه په ژوند کې داسې بره روانې، په تا به سخته نه راځي، په تا به غریبي نه راځي، ستا د تجارت کې به لږ کمی نه راځي. ستا څه مطلب دی؟ یعنې ته په تجارت کې معمولي کمی نه منې او که معمولي کمی راغله په تا باندې چا څه کړي، دا څه د عقل خبرې کوي؟ ته انسان یې، ته به ناجوړه کېږي، ته به کله کمزوری کېږي، ته به ستا مزدوري به کله ښایي کله به ښه نه وي، کله به ستا بچي کېږي کله به نه کېږي، کله به ستا بچي ښایي کله به ناجوړې، نو ته معمولي خبر ډایرکټ وځي چا نظر کړی به چا څه کړي. دې شو الله سبحانه وتعالی د ځان نه په موږ باندې امتحانونه راولي. نه دا عقیده که ته یې زده کړه او زړه ته دې کوزه کړه چې دا ټوله دنیا یو ځای شي تا له څه نقصان نشي درکولی مګر دومره چې الله لیکلی، او که دا ټوله دنیا یو ځای شي تا له څه فایده نشي درکولی مګر دومره چې الله لیکلی. لکه ډېره عجیبه عقیده ده، زړه به دې بلکل څه شي؟ مطمئن شي، بلکل مطمئن. که خلک ستا په باره کې هر څه ووایي موږ به ده سره دا وکړو موږ سره دا وکړو، مطمئن زړه ساته چې رب العالمین څوک پر یو شی نه غوښتلی ما ته څوک هېڅ هم نشي ویلی. او په هغې باندې ډېر دلیلونه یې چې داسې شی لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره. رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت نه پیغمبر شوی د مرګه پورې د هغه د دشمنانو یو میشن او یو هدف و، هغه څه د ده وجل. او دا ټول یهود و نصارا د مکې د مشرکین د خوا شا د مشرکان دا ټول راجمع شوي چې موږ رسول صلی الله علیه وسلم ووجنو، خو چا ووجنو؟ نشو. ولې؟ ځکه چې رب العالمین نه وغوښتي. او چې کله رب العالمین وغواړي نو د رسول صلی الله علیه وسلم مخکې پیغمبران هغوی قومونه وجلي. دا بلکل په دې دلالت کوي چې هلته رب العالمین غوښتلي هغه دا قوم په زور نه دی وجلی شوی، او دې ځای کې رب العالمین نه دی غوښتلي. نه بلکل مطمئن زړه ساته، که تا ته څه نقصان در رسي نو دا به الله ستا په تقدیر کې لیکلی، او که فایده در رسي نو دا در څوک درکوي؟ الله سبحانه وتعالی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. که الله په تاسو باندې خیر راولي نو دا خیر څوک نشي منع کولی، او که الله د باندې مصیبت راولي نو بغیر د الله نه بل څوک نشي لرې کولی. بیا مخکوي رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه اوچت کړی شوي دي او صحیفې پاڼې وچې شوي دي. مطلب دا دی چې تقدیر ختم شوی، نور پکې څه نه کېږي. قلمونه چې کوم قلم باندې الله تقدیر لیکلی قلم سره اوچت کړی شوی دی، په کومو پاڼو کې چې لیکلی شي دا پاڼې وچې شوي دي، نو په تقدیر کې کمی زیاتې نه راځي چې الله سبحانه وتعالی لیکلي هغه به کېږي. وفي روایت او بل روایت کې احفظ الله تجده امامك، دا الله د دین خیر ساته الله به ته مخامخ ومومي. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. دا ګورې ډېره عجیبه خبره. ای ماشومه الله په راحته کې پیژنه نو تا به په سخته کې پیژني. دا څومره زبردست عقیده او دا څومره کمی د دې عقیدې په منځ کې. موږ په راحته کې کوم ذکر الله یادو چې خیر څوک الله یادوي. که مثال کې چا واده ته پسې ورشي په دې واده کې دا سندرې مه دغه کوئ، یا مثال بل څه پروګرام یې کړی دی څه خیرات څه په دې کې دا سندرې دا ټنګ ټکور د حرام د هغوی داسې غم خو نه. مطلب دا چې څه غم خو نه، په غم کې خلک الله یادوي. خو په خوشحالیانو کې څوک الله یادوي؟ خوشحالیانو کې خدای سړی پوره دی، د داسې د ضرورت نه شي. کله چې الله ته ضرورت شو په غم کې بیا به الله ته چغې وکړه، بیا به سپینه ټوپۍ وګورو مزداره غونډه کې او تسبیح او جامت به دې وقتې غټ کړي، او د جومات نه ناوخته به راوځي چې تا سره ملوي به مخه جزاک الله خیر او ما ته دواګانې کوم، ما ته دا سړی دیندار راځي. خو بیا نه ګوري چې بعد ګوري چې دله سخته ختمه شي، نو بیا به په مخ باندې الټه پلیټ والی وي په کته نه به بړه، او نه مونځ او دس او نه هغه دواګانې هېڅ هم نه. ولې؟ ځکه چې اوس الله ته ضرورت نشته. او دا خبره چې زه کومه دا شتي که نشتي؟ دا بلکل شته. منګه چې الله یادو په سخته کې یادو، کلمې شروع کړو، لا اله الا الله او اذکار شروع کړو، سخته ده او دا پلانې چې کله راحت بیا مړه په الله سکي. یو سره ما دوی چې یو قسم دي چې په الله سکي او الله ولې په راحت کې. زه دا وایم چې په خوله باندې نشي ویلی، چې مسلمان په خوله باندې خبرې شي کولی، خو د ده د عمل دلالت کوي په دې خبره باندې چې د مطلب هم دا دی چې په راحت کې زه الله ذکر لرم چې زه پوره یم
او چې کله باندې سخت راغی باندې نو اوس که څوک دا ګیله کوي او دا تپوس کوي چې شیخ صاحب نن سبا وخت کې په امت باندې سخت ډیری مسلمانان په ډیرو ځایونو کې ذلیل شي ولې الله سبحانه وتعالی دا غوي مرسته نه کوي ولې الله په هغو باندې رحم نه راوړي ولې الله دا غوي دشمن نه تباه کوي ولې الله په موږ باندې رحم نه کوي ولې الله زموږ سخت نه اساني ولې الله زموږ د غریبي زموږ د موږ چې خپل ملک نه لري دا قسم سخت الله ولې زموږ نه ختمي دا غي جواب دا حدیث دی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله براحتك وپیژن نتابه وسخت کې موږ براحتك نه پیژندل نو اوس موږ دا ګیله نشو کوله او دا خبرې نشو کوله چې الله ولې موږ په سخت کې نه پیژني دا جواب ته براحتك نه پیژني کو ته براحتك پیژندې ناغه وفادار ذات چې ته براحتك یاد نه هغه ته په سخت کې څنګه یې کی دا نه بعد تی وعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك او دا ساته ما شومه سچ تا دا اوریدلی د تا ته رسیدو ولا نو او سچ تا د ضرورت رسیدو ته اوریدو ولا نو دا ټول عقيدي خبري او په دې هر خبر باندې یو غنټه باس کې دي خو زه به تفصیل نه کوم ډېر نه چې مخکې د نور حدیثونه ختمول غواړو نه سچ تا ته رسیدلی څومره چې ته دا بل څه نه رسي لکه مثلا کې یو سړی په هغه باندې مصیبت راغی او داغه زوی مرش بیا زموږ د خلک ځینې جاهلان دا خبرې کوي چې دا پلانې بوډا ولې نه مړ کېږي او خاصم بوډا شي ړوند دی کوڼ دی ګرځېدی نه شي او په کټ کې پروت خو چې هغه مړ وي خبر د ځوان سړی د غریب اوس واده کړی نو دا خبره ورته وکړه څه چې تا ته در ورسېدو د تا نه اورېدو ولا نو او هغه بوډا ته دا خبره وکړه څه چې تا نه واورېدو نو هغه تا ته در رسېدو ولا نو دا مرګ لیکلی الله د دو دا مصیبت الله لیکلی په دې پلار نو هغه څنګه بل سړي ته واوري او دغه دا عقیده ساته یو سړی مالدار وي دوا ورته کوه زړه نه حسد او بغض دا ختم کړي که ستا رور دی که ستا کلیوال دی که بل ملک والا چې مالدار سړی وي دوا ورته کوه الله جل پکې برکت واچي الله جل ښه ډېر ورکړي ولې ځکه زموږ عقیده ده څه چې هغه ته رسېدلي دا موږ ته رسېدو ولا نه او په دې مخه پکې زه ولې غریب یم دا مالدار ته غریب یا مالدار ته په خپل خو دې ځان نه دی غریب کړی که هغه په خپل ځان مالدار کړی نه د چا مالدار کړی ته چا غریب کړی الله سبحانه وتعالی د الله په حکم باندې اعتراض نه شو کولی رب العالمین د غټي خزانې دي هغه له ورکړي ته ته دوا کوي الله مال امراک او دل خډیر ورکړي پرې چې خوشاله مسلمان دی خپل ژوند په آرام تیر دا ډېر اهم عقیده ده یاد ساتئ دا وعلم او یا ماشومه دا خبره ساته چې ان النصر مع الصبر مرسته د صبر سره راځي وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر فسخت بشي سره راځي راحت راځي دي دوه خبرې یو دا چې صبر دی کو نو الله به سره مرسته کوي او دویمه خبره فسخت بشي راحت راځي پښپې پسې ورځ راځي دا ځان چرته مخه پکا دا ماته ستور د نصيحت چې ځان چرته مخه پکا خاص کر زموږ کومونه چې مسافر دي بدوی بلازم مسلې هر چاته مسلې چاته د کور درب مسله چا باندې قرضې دي څوک نه جوړ دي څوک څه دي څوک څه دي څوک هر چاته د ژوند نوم د دې سخت دی او د ژوند نوم د دې مسلو دی په دې کې خپکیږي نو همیشه د ذات جستا خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي دا چې عام چا خبره نه ده وان مع العسر يسرا او دنه مخکي الله سبحانه وتعالى په قران کې دا وایي ان مع العسر يسرا رب العالمین وې د پسخت په سرحت راځي د پسخت په سرحت راځي خپکیږي ما او د سخت د ټیم لګي او د راحت ټیم ډیر نه دي لکه صبر وکړه ان شاء الله مخکې الله خجوان درکې او دې ته خپل نسخه خپل ژوند پارام تیرې یو نسخه غدا چې الله سبحانه وتعالى عبادت کوا والله بالله ته قسم خورم په غزاد ته قسم خورم چې په لاس کې زمان ساده چې څوک د الله سبحانه وتعالى عبادت کوي او په هغه باندې عقیده مضبوطي دته والله د خپل مصیبتونو احساس هم نه کوي ځکه چې هغه یو د ذات سره هغه خپل تعلق ساتي چې هغه ته د هر څه پالتوخ کوي